السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د دې لفظ د اتفاق استعمال څنګه دی، لکه خلک وایي دا کار اتفاقا د قرنګي وشو. جناب علي، د اتفاق خو ډېرې معناګانې دي. یوه معنا یې موافقت ده، دلته تېنه مراد موافقتي، او د دې تاسو خو ویلي مدقق جواب وکړه، ډېر غټ قاف هم پکې ادا کړی که نه، نو بس زه خو وایم مدقق جواب ترجمه به همدا وي چې منسوسي وي، یعنی په دې کې نص باقاعده طور سره وارد دی. صحیح بخاري روایت دی، او بخاري خاص مصح الکتب بعد کتاب الله دی. صحیح بخاري تقریبا دغه لفظ د اتفاق چې په دې معنا لکه اتفاق په معنا د موافقت سره تقریبا چې خدای مې د غاړه نه باندې یو 3 ځل خو ان شاء الله چې راوړی صحیح دی. نو په بخاري کې دا شته دی، صحیح بخاري جلد 2 او کتاب فرض الخمس دی، باب ومن الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلی الله علیه وسلم برضاعه فتحلل من المسلمین. دا باب دی صحیح دی. د کتاب فرض الخمس دا 15 باب دی. په دې کې د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه باقاعده طور سره حدیث دی. نو هغه حدیث خو ډېر زیات وګد دی، څنګه سړی وکړي. عن ابي موسی رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي، أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم كان دبي، وإما قال في بضع راوي شك دي، وإما يعني وإما قال في 53 أو 52 رجلا وياخو صد باسا 50 كسو يا 53 أو يا 52 كسو من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينة إلى النجاشي بالحبش ووافقنا جعفر بن ابي طالب. نو دا وګوره د کې صفا ستر راځي منګال ته مطلب دا دی چې اتفاقا مخشو د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ سره صحیح دی. نو په صحیح بخاری کې باقاعده طور سره دغه لفظ د موافقنا استعمال شوی، یا د اتفاق لفظ د مستعمل دی په دغه معنا کې. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره کتاب المغازی کې شته دی، 2 جلد بخاری دی، کتاب المغازی دی، غاټ باب دی، باب غزوه خیبر. هغه کې باقاعده طور سره دغه د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه دا حدیث دی. دلته اتفاق په معنا د موافقت سره دی، او بالکل د دې استعمال جایز دی. مثلا دا چې د یو عمل نه دی چې سړی ووایي چې دا شرعا محصور دی یا ممنوع دی، بالکل سړی استعمالوي شي. السلام علیکم.